د افغانستان بیرغ ولې درې رنګه دی؟ سلامونه نیکې هیلې په مهربانۍ سره ویډیو تر پایه وګورئ. زموږ سره د همکارۍ لپاره زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي سبسکرایب او ویډیو لایک او له نور دوستانو سره مو شیر کړئ. د افغانستان حکومت د اسد اومه نیټه د ملي بیرغ د ورځې په توګه اعلان کړې ده. سږکال دغه ورځ په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي. ویل کیږي چې حکومت له خلکو غوښتي چې په دې ورځ پر خپلو کورونو هم د افغانستان ملي بیرغ پورته کړي. د دغه ورځې په ویاړ د دولتي ودانیو دیوالونه، د برېښنا پایې او یو شمېر نور عمومي ځایونه د افغانستان په بیرغونو سینګار شوي دي. دولت همداراز له خلکو غوښتي چې په دې ورځ پر خپلو کورونو هم د افغانستان بیرغونه ځوړند کړي. تور، سور او زرغون د افغانستان د بیرغ درې رنګه اچې له کیڼ څخه ښي اړخ ته په عمودي مستطیل ډول پراته دي. د افغانستان ملي نشان هم په دې بیرغ کې ځای لري. د افغانستان د بیرغ او ملي نښان مشخصات د اساسي قانون په 19مه ماده کې تشریح شوي دي. خو دغه رنګونه او نښان څه معنا لري او د افغانستان بیرغ په تیرو 100 کلونو کې څه ډول سفر کړی دی؟ رنګارنګ تاریخ. افغان څېړونکي او د افغانستان د علومو اکاډمي غړی حبیب الله رفیع د افغانستان د بیرغ په اړه څېړنې کړې دي. هغه وایي چې د افغانستان د اوسني بیرغ رنګونه د پغمان په لویه جرګه کې چې په 1900 لمریز کال کې جوړه شوه تعیین شوې ده. هغه وخت دغه بیرغ د غازي شاه امان الله خان لخوا د تور بیرغ پر ځای وکارول شو. رفیع د دغو رنګونو د انتخاب په اړه وایي چې د بیرغ تور رنګ د افغانستان د تاریخ د استعمار د تورې برخې نښان دی. سور رنګ یې د استعمار په وړاندې د خلکو مبارزه ښيي او زرغون یې بیا د ازادۍ او هوساۍ څرګندونه کوي. د رفیع په خبره د افغانستان بیرغ د حبیب الله کلکاني د واکمنۍ پر مهال بدلون وموند، خو تر هغه وروسته واکمنانو بیا تر همدې درې رنګه بیرغ لاندې حکومت کاوه. سردار محمد داود خان یو ځل بیا بیرغ ته بدلون ورکړ او تر هغه وروسته د خلق ډیموکراتیک ګوند هم د خپلې واکمنۍ پر مهال د افغانستان بیرغ په بشپړ توګه بدل کړ. د بابر کارمل او ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال هم د بیرغ رنګ بدل شو او بیا په افغانستان کې د نجیب د نظام تر ړنګېدو وروسته بل بیرغ پورته شو. د طالبانو بیرغ که څه هم په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو هغه مهال چې دغې ډلې د افغانستان پر ډیره برخه کنټرول درلود نو سپین بیرغ یې پورته کړی و. رفیع وایي چې د افغانستان په بیرغ کې بدلون ډیر د دې هیواد د حاکمانو په خوښه شوی دی، خو هغه ټینګار کوي چې اوسنی بیرغ د افغانستان د ټولو اوسیدونکو استازیتوب کوي. خپل نظرونه مو د موضوع په اړه په کمنټ کې راته پرېږدئ. د نورو تازه او ښکلي معلوماتو لپاره درسره پښتو ټاپ ټي وي سبسکرایب او ویډیو درسره شیر کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.